سلامونه او نیکی هیلې د خبرونه کې موږ د احمدزي قوم د بنسټګر یعنی احمد آبا په ژوند او د اوسېدو چې کوم ځکه اړولي وو او د نوموړي د چوتري په اړه باندې پر معلومات مراټول کړی دي چې دا بنن په دې خبرونه کې تر تاسو درسو هله د چې تر پای عملتیا مو وکړي نو خبرونه لدی سینه پیلوو. احمد آبا ولسوالۍ د پکتیا ولایت په ختیځ کې موقعیت لري او د دې ولایت له مهمو او تاریخي ولسوالیو څخه ګڼل کیږي. احمد آبا ولسوالۍ د خپل ځانګړي جغرافیایي موقعیت، زرغون چاپیریال او تاریخي ارزښت له امله ډیره مشهوره ده. دا ولسوالۍ د پکتیا ولایت په ختیځ او مرکز ګردیز ته له نورو ولسوالیو نږدې ده. د دې ولسوالۍ ځینې برخې د غرونو او ځینې نورې د هوارو دښتو په منځ کې موقعیت لري. د احمد آبا ولسوالۍ هوا نسبتاً معتدله او زراعتي ده چې د کرنې لپاره ډیره مناسبه هوا او اوبه لري. د احمد آبا ولسوالۍ اوسیدونکي په پښتو ژبه خبرې کوي او د دې ولسوالۍ په اړه لیکوال او مدافع وکیل محمد ولی تدبیر وایي چې دا ولسوالۍ په درې لویو برخو ویشل کیږي. احمد آبا ولسوالۍ د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ښار ختیځ ته پیوسته 6 کیلومتره کې قرار لري. زراعتي سیمه ده. په دې ولسوالۍ کې د احمد آبا د یحیی چې د احمد آبا زوی وو او عیسی د دوی الواده ژوند کوي او د احمد آبا ولسوالۍ مهمه سیمه رود، مچلغو او غړک دي. د احمد آبا ولسوالۍ د مچلغو په ساحه کې د مچلغو زراعتي بند شتون لري چې نیم کارونه یې سوي دي او نیم پاتې دي. احمد آبا ولسوالۍ د رود سیمه په مابین کې یو لوی خوړ لري چې د خواوشا غرونو د بارانونو اوبه هم د خوړ ته راځي او د خوړ نه بیا د بند سردي سپکتیکا ولایت کې شتون لري اوبه هلته غځېدلې دي. د احمد آبا ولسوالۍ کې زیارتونه شتون لري. سورکای ملنګ چې سلام خیلو سیمه کې موقعیت لري، شاه منصور بابا زیارت چې خالخیلو کې موقعیت لري، میا عمر زیارت چې غړک سیمه کې موقعیت لري، خواجه علي علیه رحمه زیارت چې عیساخیلو کې موقعیت لري. احمد آبا ولسوالۍ کې تاریخي کورونه او تاریخي جوماتونه شتون لري. د وزیر کاریز تاریخي تپه غونډۍ چې د لرغونو تمدنونو نښې پکې کلونه وړاندې کیندل شوی دي. د احمد آبا یو تاریخي سیمه بلل کیږي. ښاغلی تدبیر وایي چې د یاد ولسوالۍ اوسیدونکي ډیر میلمه پاله او د مرکو او جرګو خلک دي چې تر اوسه پکې دغه د مرکو او جرګو دودونه رواج لري. دی وایي چې دا دودونه د احمدزي قوم پلار یعنی احمد آبا څخه په میراث دوی ته ورپاتې دي. ښاغلی تدبیر زیاتوي د احمد آبا ولسوالۍ کې تاریخي ځای د احمد آبا چوتره ده. د احمد آبا چوتره چې د جرګو مرکو د تر سره کولو ځای ده. داسې مرکه زموږ په هیواد کې ټولنیز سیاسي حقوقي دستګاه په توګه باندې منل شوی مشهور او لرغونی تاریخ لري. په ولسي او دولتي کچه باندې ځانګړتیا لري. دا چې جرګه څه ته وایي او تاریخي مخینه تر کومو پیړیو پورې رسیږي په اړه ښاغلی تدبیر امید رادیو ته ویلي دا چې زموږ هیواد کې جرګې او مرکې تر سره کیږي. د نړۍ په معتبرو پوهنتونونو کې هم د افغاني دودونو او د جرګو مرکو تاریخ یادېږي او ژورې ریښې بیان شوي دي. جرګې خپل ډېر زیات اخلاقي اصول لري چې په جرګه کې ټولنیزې، سیاسي، کلتوري او سولهییزې حل لارې چارې موندل کیږي او ډیر زیاتې د باري په افغاني ټولنه کې پیدا کړی ده. نو له همدې کبله هم په یو لوی ارزښت ورته کتل کیږي. دا چې په جرګه کې ټولو ته په خپل وار د خبرو نوبت ورکول کیږي او پر ازادي لري، دا د جرګې اخلاقی آداب بلل کیږي چې اوس هم احمد آبا ولسوالۍ په جرګو کې دا دود پالل کیږي. چونکه د جرګو ځایونه معلوم دي چې جومات، حجره او چوتره ده. احمد آبا ولسوالۍ د خپلې طبیعي ښکلا له امله ډیر شهرت لري او ګڼ خلک د ولسوالۍ ته د چکر او سیاحت په موخه د اوړي په موسم کې ورځي.
که موږ د احمدي قوم نیکه یعنی د احمد آبا شجره راوسپړو نو نوموړی له پکتیکا څخه چې له خپل ورور سره مشکلات راغلي وو. تاریخ لیکونکي وایي چې له پکتیکا ګومل څخه د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند د رود سیمې ته راوکوچېده او د رود اړوند د غټې ونې سیمه یې انتخاب کړه او دلته یې یوه چوتره یعنی سوپه جوړه کړله. بیا له هغه وروسته همدلته پاتې شو چې په اوس وختونو کې دا ولسوالۍ د احمد آبا په نوم باندې نومول شوې ده. چوتره په پښتو ژبه کې سوفا یا برنډي ته ویل کیږي چې پخوا وختونو کې به خلکو د کلا مخې ته یا هم د ونې سیوري لاندې دا ډول چوترې جوړولې او مشران به د ځینو مهمو پریکړو لپاره پرې راټولېدل. نور معلومات به د احمد آبا چوترې په اړه له ښاغلي محمد ولي تدبیر څخه واورو. د احمد آبا چوتره چې د غوټې ونې په نوم باندې هم یادېږي، د جرګو مشورې کولو مهم ځای بلل کیږي. دې ځای ته احمد آبا چوتره یا غوټه ونه هم ویل کیږي ځکه تاریخي روایتونه داسې دي چې دلته یو ډېر 4 متره په عرض باندې یو لوی ونه شتون درلود. د هغه لاندې تقریبا یو 15 متر مربع ځای شتون درلود. سکله احمد آبا د پکتیکا د سیمې څخه راغی د احمد آبا او پیلي ولسوالۍ د رود سیمې ته، نو دلته د همدې لوی ونې لاندې به کېناست او دغلته میشت څه. نو داسې ویل کیږي چې احمد آبا د پراخې چوترې څښتن و. همدغه چوتره تقریبا 20 متر مربع یو ونه وه. د کومه دا چوتره سیوا نه یوازې غلجویو مثال پښتنو امازویو بلکې ټولو قومونو بدلته جرګې پکې کولې ځکه احمد آبا سیو د پراخې سینې خاوند او د احمد آبا نرخ پوخ وڅلې پیاوړی او تیګه درنه وه. داسې د احمد چې اوس موږ په آبا مشهور کړی د احمد زوی او پلار بلل کیږي. د ژوندانه پر مهال په افغانستان کې کومې مرکزی واکمنۍ شتون نه درلود. هېواد ځینې سیمې د ځایي واکمنو تر ولکې لاندې وي او په ځینې سیمو کې د مغولي واکمنۍ واک چلاو. په داسې ناوړه شرایطو کې چې د هېواد ولسونه له ستونزو او ګواښونو سره مخ وو، یو شمېر اتلان راپورته شول او د سولې ټیکاو، همغږي، یووالي او د قانون د واکمنۍ په لاره کې هڅې پیل کړې. د دغو اتلانو په لړ کې یو هم احمد و. احمد د لوړ استعداد څښتن او په اسلام، هېواد او پښتونولۍ مین شخص و. د ستونزو په حل، د شخړو په هواري او د ولسونو ترمنځ په یووالي کې د سړي ځانګړی مهارت درلود. هغه د سولې ژوندانه او ټولنیز نظم په موخه ملي او یو شمېر اسلامي ارزښتونو ته په پام سره یو شمېر حقوقي تعاملاتو بنسټ کېښود چې څلی او نرخ به یې ورته ویلې. له همدې امله احمد په پښتو کې لوړ مقام ترلاسه کړ او د درنښت په موخه خلک اوس هم آبا ورته وایي. دا تاریخي ځای د افغانستان دا چوتره په 1486 کلونو کې چونکې هغه د یوې لویې ونې اثرات د وخت د واکمنو چې ویل کېږي چې د پاچاسکاو په وخت کې د ونې ته اور ورکړل څه، نو هغه ونه له منځه تللې وه او دغه کومه ساحه چې پاتې وه د جرګې دغه 20 متره ساحه، نو دا ساحه همدغسې پاتې وه. نو بیا په 1486 کال کې غالبا دلته د احمد زویو مشرانو یا د چوتره داسې بې سرپوښه غوندې ورغوله. فقط یو 4 دیوالونه یې تر راتاو کړو او یوه وسپنیزه دروازه یې پکې کېښودله چونکې دا د پاخه سړک تر څنګ ځای دی. نو هر چا به دلته هغه دراو موټر او دلته به د جرګو مرکو لپاره راتلل، پلي به خلک راتلل، همدلته به کېناستل. نو دا ځای په همدې حالت کې و. نو له دې نه راوروسته بیا د چوترې لپاره د احمد زویو مشرانو ځوانانو هڅې پیل کړې تر څو پورې دا تاریخي ځای د خپل هویت په ساتلو سره په یو تاریخي داسې ځای بدل کړي چې هویت یې تلپاتې شي. په همدې موخه باندې دا تاریخي ځای په 1999 کال کې د وخت واکمن ولسمشر اشرف غني احمدزي ته د احمد زوی د قوم د مشرانو ځوانانو په بار غوښتنه د هغه په مالي ملاتړ باندې په 2 پوړیزو کې یا د ودانۍ اعمار شو چې ځینې کارونه لا تر اوسه پاتې دي.